سلامونه جوړ تازه د دې مهال خبرونو ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. اسلامي امارت د برټانیې له هغه دریځ هرکلی کړی چې ګڼې د افغان حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه بولي. وایي چې د اوسني افغان حکومت په وړاندې د وسلوال مخالفت څخه د ملاتړ نه کولو او له اسلامي امارت سره د تعامل په اړه د برټانیې د دریځ هرکلی کوي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د انګلستان د سفارت شارج ډافیر ویلي وو برټانیه په افغانستان کې د افغانانو په ګډون د هر هغه چا چې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي بدلون هڅه کوي او یا هر هغه فعالیت چې د سیاسي اهدافو لپاره تاوتریخوالی راپاروي ملاتړ نه کوي. د بهرنی چارو وزارت د برټانیې د هغه دریځ هرکلی کړی چې ګنې د هیڅ هغه وسلوال فعالیت ملاتړ به ونه کړي چې افغانستان کې له دې لارې د نظام تغییر غواړي. د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي د انګلستان د هغه دریځ هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او افغانستان کې ثبات او اسلامي امارت سره سیاسي تعامل د ټولو په ګټه یادوي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریځ هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او د افغانستان له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي او افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د انګلستان د سفارت شارج ډافیر پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي وو د افغانانو په ګډون له هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې لارې د نظام بدلون غواړي. برټانیه د افغانانو په ګډون له هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړې له لارې د نظام بدلون غواړي ځکه تاوتریخوالی نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه نه دی. د افغانستان موقت حکومت سره د سولې او سوکالۍ لپاره کار افغانانو ته د اړینو مرستو رسول او د ګډو امنیتي ګواښونو په نښه کولو پرته د عمل بله لار موجوده نه ده. د سیاسي چارو شنونکي وایي د اسلامي امارت مسؤلان باید د هیواد ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د ملي خبرو پیل لپاره لاره پرانیزي تر څو هیواد کې روان بحران پای ته ورسیږي. آل مسئولیت به زعمای طالبان برمیگردد که اینمی موقع را مغتنم بشمارند، منافع اولیای مملکت بسنجند، منافع انحصاری و شخصی خود مد نظر نگیرند و راه را باز کنند برای یک گفتمان ملی به زودی به خاطر که افغانستان از بحران خارج شود. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت وایي د داعش او نورو وسلوالو ډلو په ګډون به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان امنیت وګواښي. د اسلامي امارت او برټانیایي چارواکو تر پرله پسې ناستو وروسته د برټانیا هیواد 15 وګړي د افغانستان له زندانونو خوشي شوي دي. اسلامي امارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد کسان 6 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د افغان عنعناتو خلاف کړنو له کبله نیول شوي وو. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کسان د اسلامي امارت او برټانیایي چارواکو د پرله پسې ناستو وروسته د یو تفاهم پر اساس تېره ورځ د افغانستان له زندانونو خوشي شوي او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته مهال د برټانیې حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي امارت د دې اقدام هرکلی کړی دی. د په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ برټانیې ویلي وو چې په افغانستان کې د حکومت پر وړاندې له هیڅ ډول وسلوال مخالفت نه ملاتړ نه کوي. د اسلامي امارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو 4 لسیزو ناخوالو او جګړو له کبله شاوخوا 7 میلیونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د جون 20 د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې یاد افغان کډوال په بدو شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند له لومړنیو اړتیاوو بې برخې دي. په ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر 15 میلیونو زیاتو افغانانو ته خپل هیواد ته د ورتګ شرایط یې برابر کړي. د جون میاشتې 20 د کډوالو نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې لمانځلو په مناسبت کابل کې جوړې شوې ناستې ته د کډوالو وزارت او د ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی و. د کډوالو چارو وزارت وویل په افغانستان کې د وروستیو 4 لسیزو جګړو او ناخوالو له امله شاوخوا 7 میلیونه کډوال په بهرنیو هیوادونو کې میشت او شاوخوا 3 میلیونه داخلي بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې د دغو کډوالو زیاته برخه په بهرنیو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي
له زده کړو او د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. د امریکا او ناټو یرغل، جګړو او ظلم او مافیایي نظام له امله زیات شمیر افغانان مهاجر او هم د هیواد په داخل کې بې ځایه شو، چې اوس مهال شاوخوا 7 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې مهاجر او تقریبا 3 میلیونه د هیواد په داخل کې بې ځای شوي لرو. په میلیونونه مهاجرین په بهر او په داخل کې پراته دي، مشکلات سره لاس ګروان دي. موږ د ټولو ګاونډیانو نه، د ټولو هیوادوالو نه، د ټولو نړیوالو هغه قوانینو نه چې هغه د مهاجرینو حقوق دي حق ورکړی دی، دنیا ورکړی دی. په ورته مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر 15 میلیونو زیات افغانانو ته هیواد ته د بیرته راتګ شرایط برابر کړي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. Since 2002, Afghanistan has facilitated له 2002 میلادي کال راهیسې مو 15.3 میلیونه افغانان ته خپل هیواد ته د بیرته راستنېدو شرایط برابر کړي او 1000 کسان له نورو هیوادونو افغانستان ته د پناه اخیستو په هدف راغلي. اوس مهال 58 سلنه افغانان مرستې ته اړتیا لري او موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکړو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو بنسټونو د شمیرو په اساس یوازې په 2022 کال کې 100 میلیونه انسانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. فارن پالیسۍ نشریه وایي د جو بایډن اداره له افغانستان څخه بهر ته د طالب مشرانو د سفرونو د برخلیک په اړه غور کوي. نشریه وایي اوس مهال په سپینه ماڼۍ کې له افغانستان نه بهر ته د ځینو طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په غځېدو او یا هم د دوی په سفرونو د بندیزونو په بیا وضع کېدو بحثونه روان دي. د سره هممهاله د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري له افغانستان نه بهر ته د طالب مشرانو پر سفرونو د بندیزونو معافیت نن د جون په 20 پای ته رسېدلی. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانې میاشتې کې د افغانستان په اړه په خپلې ځانګړې ناستې کې د اسلامي امارات د مشرانو د سفرونو په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو څار سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې ښځو او نجونو د حقونو د نقض لپاره د اسلامي امارات پر مشرانو د سفر بندیزونه یو ځل بیا وضع کړي. د طالب مشرانو په سفرونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د معافیت په پای ته رسیدو سره سپینه ماڼۍ د طالبانو د ځینو مشرانو پر سفرونو د معافیت په غځېدو او یا هم د بندیزونو په بیا وضع کېدو غور کوي. امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دورې د معافیت د غځېدو په تړاو چې طالب مشرانو ته د دې اجازه ورکوي چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي غور کوي. ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې دغه بندیزونه بیرته وضع شي ځکه په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو، بشري حقونو ته د درناوي او ټولشموله حکومت په جوړولو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري له افغانستان نه بهر ته د طالب مشرانو په سفرونو د بندیزونو معافیت نن د جون په 20 پای ته رسیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه په خپلې ځانګړې ناسته کې د اسلامي امارت د مشرانو د سفرونو په اړه پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو څار سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي و چې ښځو او نجونو د حقونو د نقض لپاره د اسلامي امارت پر مشرانو د سفر بندیزونه یو ځل بیا وضع کړي. د نړۍ زبرځواک هیوادونه لکه امریکا او انګریزان یا روسان ته معمولا په ځینې هیوادو کې دغه بعضې دولتونه چې دي په دوی باندې یو څه اسناد او څه مدارک لري، لکه مثلا د بلګې په توګه د طالبانو ته کله د تورست مسله، کله د ټورست مسله او کله دغه د دوی په سفرو باندې بندیزونه. دا مسله راباسي یو 3 میاشتو ته تمدید کړي، بیا 3 میاشتې، بیا وروسته اوس ګورو چې په تاشکند کې یا مثلا په اوسلو د ناروې کې غونډې دي او دلته بیا دا مسله ورته وایي ستاسې قدرت لري نو خپلې خواستې غواړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اوږدو مودو راهیسې پر طالب مشرانو د نړیوالو سفرونو بندیز لګولی، خو دا بندیزونه په 2019 میلادي کال کې د دې لپاره لغوه شول چې نړیوالو ته اجازه ورکړي ترڅو له اسلامي امارت سره د سولې او ثبات په برخو کې په خبرو کې برخه واخلي.
په کابل کې د افغان سکانو پر دارمسال تر برید وروسته د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د خواخوږۍ په هدف د دغه لږکیو لیدلو ته ورغلی او ژمنه یې کړې چې اسلامي امارت د هېواد د هر وګړي د سر او مال ساتنې ته ژمن دی. د کورنیو چارو وزارت وایي ورته بریدونه دا څرګندوي چې دښمن د افغانانو له ملي یووالي ویره لري. دغه پلاوی د شنبې ورځې په پیښه کې د سکانو د قربانیانو له کورنیو سره د 15,000 افغانیو مرسته هم کړې. دا په داسې حال کې ده چې تېره شنبه د کابل ښار کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دارمسال برید کې 2 تنه مړه او 7 تنه ټپیان شول. دا برید په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. د افغان سکانو پر دارمسال د شنبې ورځې تر برید وروسته د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د خواخوږۍ په هدف د افغان سکانو سره لیدلی دي. کورنیو چارو وزارت وایي د دې لیدنې پر مهال سکانو ته ډاډ ورکړل شوی چې اسلامي امارت د دې خاورې د هر وګړي د سر و مال خوندیتوب ته ژمن دی. دوی زیاتوي چې وروستي بریدونه د دې ښکارندویي کوي چې دښمنان د افغانانو د ملي یووالي څخه ویره لري. غم کې په دې مشکل کې موږ ټول د سره شریک یو. زیات کوشش مو دغه وي چې تاسو د امنیت دپاره موږ پوره توجه وکړو. موږ راسره واخیستلو د درمسال د دې مرکزي درمسال په اړه باندې د نورو درمسالو په اړه باندې د دې ترمیم په اړه باندې دا به ټول موږ مسؤلینو سره شریک. په ورته مهال افغان سکان وایي چې وروستي برید خورا ناهیلي کړي او غوښتنه یې کړې چې د دوی امنیت دې خوندي شي. دا درمسال دننه ډېر صاف خراب شوی مولوي تاسو خپله به وګورئ تاسو به بهتره لیدلي مې وي نو دلته ډېر تخریب شوی دی. نو موږ تاسو نه د امارات نه اسلامي امارات نه همدا غوښتل نه چې اول زموږ دغه درمسال موږ ته بېرته ترتیب. دغه پلاوي د شنبې ورځې په پیښه کې سکانو د قربانیانو له کورنیو سره د 15,000 افغانیو مرسته هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره شنبې د کابل ښار کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دارمسال برید کې 2 تنه مړه او 7 تنه ټپیان شول. دا برید په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی دی. ازبکستان وایي چې راتلونکي میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کاملوف د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره په جلا جلا کتنو کې په جولای میاشت کې د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان کړی. کاملوف ویلي له اسلامي امارت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او بیا پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لاره هواره شوې. چارواکي وایي د دې لیدنو پر مهال هیله څرګنده شوې چې د ترمنځ مزار شریف، کابل، پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او د ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژره پیل شي. د ریاست الوزرا لومړی معاونیت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاکار او په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې کاملوف په جولای میاشت کې د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی او همداراز یې وویل چې په دې ناسته کې به د اسلامي امارت استازی هم برخه اخلي. د دې لیدنې پر مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هیله څرګنده کړه چې د ترمز مزار شریف، کابل، پېښور، اوسپنې پټلۍ او همداراز د برېښنا بند او د ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژره پیل شي. تر دې لیدنې مخکې د ازبکستان هیواد دغه پلاوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي سره هم لیدلی وو. په ورته مهال د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار او په بهرني سیاست کې د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د ریاست الوزرا له اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره هم لیدلی وو او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې وکړي. په همدې حال کې په بهرني سیاست کې د ازبکستان د ولسمشر استازي عبدالعزیز کاملوف د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره هم ولیدل. د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره وایي په دې لیدنه کې له نوي اقتصادي فرصتونو څخه پر ښې ګټې اخیستنې ټینګار وکړ او همداراز عبدالعزیز کاملوف د کورنیو چارو د وزارت له سرپرست څخه د ترمز مزار شریف، کابل، پېښور د ریل پټلۍ د طرحې پلې کېدا لپاره د امنیت تامین غوښتنه وکړه. په دې لیدنه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست د ټولو ملي پروژو او د ازبکستان لخوا د پلي کېدونکو پروژو د بشپړ امنیت د تامین ډاډ ورکړ او همداراز ویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره پر شریکو پولو د امنیت ټینګښت ځانګړی اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې ازبکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګښت، د اقتصادي ستونزو په هواري او د حیاتي پروژو په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
د افغانستان د پرځول شوي نظام د ولسي جرګې دارالانشا وایي چې یاده جرګه په آنلاین بڼه خپلې ناستې پیلوي. د پخواني ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر زازی وطندوست وایي چې شاوخوا 240 وکیلانو چمتووالی ښودلی څو په دې آنلاین ناستو کې ګډون وکړي. په ورته مهال د پخواني ولسي جرګې دارالانشا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا ناستې له نړیوالو بنسټونو او د نړۍ د پارلمانونو IPU په همغږۍ او تفاهم جوړیږي. د پخواني ولسي جرګې دارالانشا وایي چې غواړي په آنلاین بڼه د ولسي جرګې غونډې پیل کړي. د پخواني ولسي جرګې دارالانشا رئیس عبدالقادر زازی وطندوست کابل نیوز ته په استول شوي غږیز کلیپ کې ویلي چې په پام کې لري د اونۍ 3 ورځې پخواني ولسي جرګه په آنلاین بڼه غونډې دایرې کړي. نوموړی زیاتوي چې شاوخوا 240 وکیلانو په دې آنلاین غونډو کې د ګډون تابع کړې ده. 18مې دورې د ولسي جرګه خپل غونډې آنلاین یا د زوم په طریقه باندې سره شروع کړي، سره راغونډ شي او د اقل دوی چې هر چیرې سره بیرته د یو چتر لاندې د افغانستان د خلکو یا د فعلي حکومت او د نظام او د نورو مسایلو باندې بحثونه ولري. دا چې دوی پراګندۍ هر خوانه یو غږ وزي هغه ډیره نتیجه نه ورکوي. په ورته مهال د پخواني ولسي جرګې دارالانشا په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ناستې د نړیوالو بنسټونو او د نړۍ د پارلمانونو IPU په همغږۍ او تفاهم جوړیږي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې ناستو مشري د جرګې پخوانی رئیس میررحمان رحماني او اداري پلاوی کوي، خو میررحمان رحماني تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کوششونه بې ځایه دي. کدی دا خبره کوي چې د دې بیرته د فعالۍ دا یو منحل شوې اداره ده. کمیسیون د حقوق بشر هم همداسې خبره کړې چې موږ دا منحلېدل نه منو. نو دا خو افغانستان کې فعلا حاکمه قدرت امارت اسلامي دی او هغه دغه ادارې غیر فعال کړي دي، په لحاظ یې د کوم قانوني حیثیت وجود نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت څه موده وړاندې د یو شمېر نورو ادارو ترڅنګ د ولسي او مشرانو جرګو د دارالانشاګانو تشکیلات لغوه کړل. د امر بالمعروف وزارت لخوا د تازه وضع شویو قوانینو وروسته کابل کې یو شمېر ښځې د دې وزارت د کارکوونکو له چلند څخه شکایت لري. دوی وایي چې د ښځو د سفر په تړاو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر فرمان وروسته چې ویلي وو ښځې پرته له محرم نشي کولی په یوازې توګه سفر وکړي، اوس په ډېرو امنیتي چک پوینټونو کې د امر بالمعروف وزارت د کارکوونکو له ناوړه چال او چلند سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ډېرو چک پوینټونو کې محتسبین له ښځو سره ناوړه چلند کوي او دا عمل د دې لامل شوی څو د میرمنو ستونزې ورځ تر بلې ډېرې شي. د امر بالمعروف وزارت د محتسبینو له ناوړه چلند څخه د ښځو نیوکه. کابل کې یو شمېر ښځې په امنیتي چک پوینټونو کې د اسلامي امارت د ځواکونو له چلند څخه شکایت لري او وایي چې د ښځو د سفر په تړاو د ملا هیبت الله تر فرمان وروسته دوی په ډیرو چک پوینټونو کې د امر بالمعروف وزارت د کارکوونکو له بد چلند سره مخ کیږي. موتر مستقیم استاد کرد که یعنی شما چرا این نفر بالا کردین؟ من گفتم من مشکل چشم دارم نمیتونم پیاده من برم. میگه اگر ماشین میبرین چرا بالا کردیش؟ نفر پایین کرد گفت 3 روز برد از زندان. یا د میرمنې د اسلامي امارت له چارواکو غواړي څو د دوی پر وړاندې په سختو قوانینو کې اسانتیا راولي. یا د میرمنې همداراز په ښار کې د ناسم ترانسپورتي خدماتونو او د ښاري موټرو د کرایې له لوړوالي هم نیوکه کوي او زیاتوي چې په ساعتونو انتظار باسي څو خپلو کورونو ته ورسیږي. چند روز پیش ما و چند دوستم که بودیم در پشت پیش روی شیشته بودن و اونا را از اونجا خستاندن، گفتن اینجا باید نشینین. ما منتظر موتر هستیم و هر روز ساعتها یا اینجا منتظر می باشیم برای اینکه تا یک موتر بیاید که ما بالا شیم و طرف خانه بریم، چون هوا هم گرم است. ما زیاد اینجا منتظر میمونیم و موترها کم میایم، کرایش هم بالا است. تا که این موتر کاستر خسابی خم در پا بودالم خود در پستک کرایش خوب است. از تونی سال 15 رفع شده. زیاد منتظر میمد اون موتر تونیست تا نیم ساعت ما و یک خانم دیگه شیشتیم، موتر حرکت نکرد.
بعد از او دیدیم که کاستر تقریبا چوکیش پر است، گفتیم بیاین این حرکت میکنه میریم دیگه. گفت دیگه زنم پیدا نمیشه که در پلیتون بشینه. باز ما آمدیم در این موتر شدیم. دا په داسې حال کې ده چې امر بالمعروف وزارت ویلي د دوی محتسبین په چک پاینټونو کې خلکو په ځانګړې توګه ښځینهو ته د توصیې لپاره ولاړ دي او له دوی غواړي څو خپل حجاب مراعات کړي. د ښځو د اندېښنې داسې مهال دي چې د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته ښځو ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو خپلو دندو ته لاړې شي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي هم لا تراوسه تړلې پاتې دي. شماری از رانندگان ترانسپورت شهری کابل از افزایش بهای تیل و همچنان از کاهش عایدات روزانهشان شکایت میکنند و همچنان زنانی که میخواهند با استفاده از موتر به مسیر خود بروند از عدم دریافت به موقع موترها و همچنان برخورد نادرست بعضی از منسوبین امارت اسلامی در چک پوینت ها شکایت دارند. لنډه ادمه اوس هم بهرني خبرونه. نیویارک ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو تر سفر او هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن سره تر خبرو یوه میاشت وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس یوې خبري کنفرانس ته ویلي چې واشنګټن غواړي له اسلام آباد سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نټ پرایس پاکستان د امریکا دوست هیواد بللی او له دې هیواد سره د اړیکو پراختیا یې د امریکا او پاکستان د مشترکو ګټو په اساس بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز ویلي چې د هند او روسیې اړیکې د څو لسیزو په موده کې جوړې شوي او تمه نه لري چې د روسیې په اړه د هند دریځ ته ډېر ژر تغییر ورکړي او په خبره یې دا به یوه تدریجي پروسه وي. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي روسي ځواکونه به د ډیرو سیمو د نیولو لپاره بریدونه شدید کړي. د جګړې د شدت او اوږدېدو وړاندوینې داسې مهال کیږي چې د همدې اونۍ په پای کې اروپایي ټولنه غونډه کوي چې یوکراین ته د غړیتوب دپاره د نمایندۍ حیثیت ورکړل شي او که نه. د یوکراین ولسمشر وایي د همدې اونۍ په ترڅ کې به دوی د دغه هیواد په ختیځ کې په ښکاره ډول د روسي ځواکونو د جګړیزو فعالیتونو زیاتېدو شاهدان وي. ولادیمیر زلنسکي په خپله شپنۍ وینا کې ویلي چې د دوی دفاعي ځواکونه د روسیې د بریدونو زیاتېدو ته چمتووالی لري. د یوکراین پوځ نن سهار وختي ویلي چې روسي ځواکونو سیودرونیتس ښار شاوخوا ښارګوټو باندې د توغندیو توپونو ډزې کړي او سو 25 الوتکو څو سیمې بمبار کړي دي. راپورونو کې ویل شوي چې روسیې د یوکراین سرحد ته نږدې د الوتکو ضد میزایلو سیستم هم ځای پر ځای کړی دی. او وروستی خبر دا چې هند او بنګلادیش کې سختو موسمي طوفانونو ورښتونو او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 950 کسان مړه کړي دي. سره له دې د خلکو د ژغورلو لپاره بیړنۍ ډلې هڅه کوي خو ریپورټونو کې راغلي چې میلیونونه کسان د سیلابونو له امله په کورونو کې بند پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی راتلونکو څو ورځو کې به سیلابونه لا پسې زیات شي. د بنګلادیش حکومتي چارواکي وایي دا له 2004 کال راهیسې تر ټولو خطرناک سیلابونه دي چې ګڼ خلک یې اغېزمن کړي. تېره اونۍ پرله پسې بارانونو د دغه هیواد شمال ختیځه برخه تر اوبو لاندې کړه او دا بارانونه هغه مهال پر سیلابونو واوښتل چې د ګاونډي هیواد هند په غرونو کې بارانونه راښکته شول. د دې ساعت خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم په لویه بخښونکي خدای سپارم.